اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوږو ورونو خویندو نننۍ ویډیو به زما د ډسټ یا د دوړې باره کې وي. دوړه یا ډسټ زموږ په پاکستان کې او پښتانه چې په کوم ځای کې اوسیږي په اکثرو علاقو کې ډېره زیاته غټه مسله وي. په ظاهري طور باندې دوړه ډېر وړوکی غوندې کیسې ښکاري، خو د دې اثرات په ژوند باندې ډېر زیات خطرناک هم کیدی شي. د دوړې په وجه باندې مختلفې بیمارۍ انسانانو ته لګي، په کم کې چې کوم دی د پیپړو یا د لنګ کینسر، آستما یا دمه. د دې نه علاوه د سکین الرجي، د جسم یا د سرمنې الرجي او د سترګو مختلفې بیماریانې انسان ته د دوړو د وجې نه لګېدی شي. دوړه چې کوم د پیپړو کینسر جوړوي، دغه کینسر نه چې کوم دی ډېر زیات خلک بې وخته مري، هم په ډېر لږ عمر کې چې کوم دی هغه مړه شي. د دوړې د وجې نه چې کومې بیماریانې لګي، دې کې بعضې بیماریانې داسې دي چې د هغې اثر ډېر زر ظاهرېږي، لکه د سترګو خارښ یا د بدن خارښ. او بعضې بیماریانې چې کومې دي هغه 10 کاله 15 کاله یا 20 کاله پس ظاهرېږي. مثلا کوم چې پیپړو کینسر ما تاسو ته ذکر وکړو، یا د آستما او د سالنډۍ د بیمارۍ ذکر، د دمې بیمارۍ ذکر چې ما تاسو ته وکړو، نو د دې اثرات ډېره موده پس هم ښکارې کیدی شي. خو دا یو خبره بالکل شور ده، او دا یو خبره بالکل ټیک ده، که اثرات پس ظاهر شي او که په وخت باندې ظاهر شي، خو د پیپړو د بیمارو علاج نشته دی. تاسو به اورېدلي چې په کرونا کې د بیمارۍ په وجه باندې ډېر زیات خلک وفات شو، شهیدان شو. د هغې وجه همدا ده چې پیپړو ته کومې بیماري ولګي او کوم نقصان پیپړو ته ورسي، د هغې جوړېدل یا ناممکنه وي، او که ممکن وي نو هغه ډېر زیات ګران وي. نو د دې په وجه باندې دوړې وجې چې پیپړو کوم کینسر یا کومې بیماریانې ولګي، نو هغه 10-20 کاله پس د هغې اثرات ظاهرېدل شروع شي، او د هغې علاج که ناممکنه نه وي نو ګران ډېر زیات وي. زموږ په معاشره کې، زموږ چې په کومو ځایونو کې په کلو کې یا په ښارونو کې اوسېږو، په هغې کې د دوړې یا د ډسټ پیدا کېدو سورسز یا د هغې ذریعې ډېرې زیاتې دي. ټولو نه اول خو زموږ روډونه ډېر زیات ګنده دي. کوم ګاډي چې تېرېږي په کلو کې کوي یا که په ښار کې، نو هغه ټول روډونه او ښارونه او کلي چې کوم دی هغه د دوړو نه ډک وي. چې ګاډی تېر شي یا بایسکل موټر سایکل تېر شي، نو هغه چې کوم دی دوړه پیدا کوي. کوم خلک چې په کنسټرکشن سایټ کې یا په بلډینګونو کې کار کوي، مختلف خښتې کټ کوي یا ماربل کټ کوي، د هغې نه دوړه پیدا کېږي. د دې نه علاوه موږ زراعتي ملک یو، زموږ ډېر خلک په پټو کې کار کوي، په پټو کې ټکټر چلیږي، یا مطلب دا دی چې کله فصل کټای کېږي یا نور کارونه چې کېږي، نو په هغې کې هم دوړه ډېره زیاته پیدا کېږي. د دې نه علاوه زموږ د مومندو طرف ته بونیر یا په نورو علاقو کې د ماربلو درنګونه دي، هغه ځینې ماربلو کاڼې راوځي او بیا فیکټریانو ته ځي، هلته کې کټ کېږي، ټایلونه ترې جوړېږي. نو په هغه فیکټریانو کې او په هغه درنګونو کې هم چې کوم دی دوړه ډېره زیاته پیدا کېږي. خو عام چې کوم زموږ خلک دوړې ته مخ وي، نو هغه په روډونو باندې وي. د دوړې 2 قسمه اهم قسمونه دي غټ. انګلیش کې خو یې نومونه شته دی، پښتو کې کیدی شي دې نومونه نه وي، زه به ورته خپل نوم والم. دوی ورته انهیلیبل او ریسپایریبل ډسټ وایي. انهیلیبل ډسټ هغې ته وایي چې هغه ته په ساه کې لکه غټه دوړه چې کمیږي، چې په ساه سره یې ننوځي، خو هغه پیپړو ته دننه نه ننوځي، لکه ډبله یا غټه دوړه وي. او ریسپایریبل ډسټ هغې ته وایي چې هغه بالکل نری دوړه وي، هغه چې سړی په ساه کې راکاږي، نو هغه بالکل د ساه نالی کې په پوزه کې دننه ننوځي او پیپړو ته دننه ورننوځي او پیپړو کې کښېني. او چې کله پیپړو ته ننوځي، نو دغه د نقصان باعث جوړېږي. ملګرو دا یو خبره یاد ساتئ چې کومه نری دوړه ده، کومه چې پیپړو ته بیخي دننه ننوځي، نو هغه اکثر انساني نظر باندې ښکاري هم نه. نو بعض ټایم مطلب دا چې کله غټه دوړه کښېني، ګاډی تېر شي، غټه دوړه کښېني او هغه دومره خطرناکه نه وي، خو د هغې نه لږ ساعت پس هغه نری دوړه له هماغه شانتې په هوا کې وایي چې سړی سالي، نو ډېره زیاته خطرناکه وي. دې نه علاوه دوړې نور 3 قسمونو کې چې کوم دی تقسیم شوي دي. یو چې کوم دی سیلیکا ډسټ، په انګلیش کې ورته وایي هغه دوړه کوم کې چې د شګې ملاوټ وي، مطلب دا دی چې د خښتې نه جوړېږي یا د ماربلو نه یا د سیمنټو نه. هغې نه چې کومه دوړه پاسېږي، نو دا ډېره زیاته خطرناکه وي، او دې نه چې کوم دی کینسر او مختلفې بیماریانې لګي. بعضې کوم چې د لرګي کټ کولو کار کېږي، فرنیچر فیکټریانې وي، یا مطلب دا دی کوم ځای کې ونې والې کېږي یا بل څه، یا په بلډینګ کې لرګي کار کېږي، نو یې نه هم یو دوړه پاسي، هغه هم ډېره زیاته خطرناکه وي. او یو بل چې کوم دی د جپسم، نن سبا زموږ په کورونو کې کارونه کېږي، د جپسم کارونه چې کومه دوړه پاسي، نو دا هم ډېره زیاته خطرناکه وي. اوس به راشو دې ته چې یاره په دوړو کې خطره څونه وي. نو دا یو یاد ساتئ دا خبره چې څونه غټ مشین باندې کار کېږي، دونه به دی دوړه زیاته وي او دې نه به خطره زیاته وي. د دې مثال داسې دی چې یو موټر سایکل تېر شي،
هغه لږه دوړه د روډ نه پاسوي. خو که مطلب دا دی یو ټرک تیر شي یا یو بس تیر شي نو هغه به ډېره دوړه پاسوي. نو دا د ماشین په پاور باندې ډیپینډ کوي چې مطلب یې لکه دا به څومره دوړه جوړوي او هغه دوړه به څومره خطرناکه وي. د هغې سپیډ باندې هم چې کوم دی د دې سپیډ باندې هم دا ډیپینډ کوي، یعنې د دې انحصار د ماشین په سپیډ باندې هم دی. یو ټرک دی هغه رو روان دی، هغه به لږه دوړه جوړوي، خو چې کله بیا تیز په غټ روډ باندې نو د هغې دوړې بیا ډېرې زیاتې وي. همدغه شان کم ماشینونه ګرینډر کم باندې چې تاسو ماربل کټ کوئ دا چې څومره غټېږي څومره یې سپیډ سیوا کېږي دونه به دې دوړه زیاته وي او دوړه به ډېره زیاته خطرناکه وي د صحت دپاره. د دوړې خطرې انحصار په ځي باندې هم دی. څومره چې تنګ ځي کې یو سړی کار کوي په تنګ ځي کې نو هغې کې به دوړه ډېر ساعت دپاره یو ډېره زیاته وي. که کوله او ځای وي نو په هغې کې دوړه بیا لږه جوړېږي او دوړه چې کوم دی زر خوره شي او انسان ته دونه نقصان نه رسوي. څومره ټایم دپاره یو سړی دوړې کې موجود دی، لکه اوس یو سړی دی هغه په روډ باندې روان دی باندې دوړه هغه په ګنټه ځي هغه ته به ډېره خطره وي. که یو سړی پې صرف 4-5 منټو له ځي نو هغه ته به خطره لګوي. نو ټایم په دې کې ډېر زیات اهم فیکټر دی. د خبرې مطلب دا دی چې په کوم ځای کې دوړه وي نو هغه ځای کې چې تاسو څومره لږ وخت تېر کوئ دونه به تاسو ته زیاته فایده وي. بل یو دوړې ځای ته بار بار تلل چې څومره ډېر ځل ته ځې یو ځل لاړ شي تا ته به لږه خطره وي. که هماغه ځای ته دوړې ځای ته ته یو انسان هلته کار کوي 3 ځل ځي 4 ځل ځي 5 ځل ځي نو هغه ته به چې کوم دی دوړه ډېره زیاته وي. اوس به راشو دې خبرې ته چې دې دوړې نه به موږ بچ کېږو څنګه. د دوړې نه بچ کېدو اهم ذریعه چې کوم ده هغه صفایي یا کلینلینس دی. چې څومره تاسو خپل کور صفا ساتئ، د کور دننه کمره کې چې کوم سامانونه دي یا صفا ساتئ، د هر سړي کور مخې ته روډ صفایي ستاسو کار ځای صفایي څونه دونه ماشینان یا چې کله ګاډي تېرېږي نو هغه به دوړې کمې جوړوي او تاسو ته به خطره د هغې د وجې نه چې کوم دی کموي. بل اکثر تاسو چې کوم څیز صفا کوئ کوشش کوئ چې هغه سنډئ مه بلکې په اوبو باندې صفا شي. لکه اوس یو موټر دی یا ګاډی دی تاسو خپل یو موټر یا ګاډی صفا کوئ نو بجای دې چې په کپړې باندې وسنډئ ښه خبره ده چې دا په اوبو باندې ووینځئ. اوبو باندې وینځلو باندې دا ده چې هغې نه به دوړه نه پاسي او تاسو به د دوړې نه بچ یئ. ډېر ماشینونه د ماربل د کټ کېدو په فیکټریانو کې داسې چې هغه په اوبو باندې کار کوي. ګرینډر باندې تاسو په اوبو سره چې کله کټینګ کوئ نو دوړه به کمه جوړېږي او ستاسو صحت ته به خطره کمه وي. په کنسټرکشن سایټ کې یا چې کوم ځای کې بلډینګونه جوړېږي هغه ځای کې او چې کله د اوبو نه بغیر تاسو کټینګ کوئ د اوبو نه بغیر ماشین استعمالوئ نو هغه به تاسو ته ډېره دوړه جوړوي او ستاسو صحت ته به ډېره خطره وي. همیشه کوشش کوئ چې کوم ماربل یا کوم څیزونه تاسو فیکټریان راوړئ چې هغې کې د کټینګ ضرورت نه وي هغه اول نه هغوی د سایز مطابق کټ کړي چې څونه ستاسو سایز باندې ستاسو ماربل یا نور خښته یا نور میټیریل برابر یا کرب سټون هر یو شی چې تاسو لګوئ په بلډینګ کې دا چې څونه ستاسو ضرورت د سایز مطابق دونه تاسو سره کټینګ ضرورت کم راځي او دونه به تاسو دوړې ته کم مخامخ کېږئ. د ګرینډرو سره یا ماشینانو سره یو څیز راځي LEV ورته وایي لوکل اگزاست وینټیلیشن. په دې کې یو خپل ویکیوم راځي. تاسو به لیدلي کارپېټ خلک په ویکیوم کلینرو باندې صفا کوي نو دې ګرینډرو سره دغسې یو ویکیوم راځي LEV ورته وایي. نو که مطلب کوم سړی ګرینډر ډېر زیات یوز کوي یا داسې ماشینان یوز کوي چې هغې د وجې نه دوړه پیدا کېږي نو کوي ورسره دا LEV ماشین والي د هغې په وجه باندې چې کوم دی دوی ته د دوړې خطره به کمه شي. یا د دې نه علاوه سړی ماسک یوز کولی شي PPE یا RPE ورته وایي. ماسکونه خو کرونې په وجه ډېرو خلکو وپېژندل خو دا خو بیخي موږ چې کوم ماسکونه پاکستان کې یوز کوو دا ډسټ ماسک یو خو بالکل ساده دی اسماني رنګي چې د دې نه علاوه یو فلټر لګېدلي N95 ماسک ورته وایي هغه ډېر زیات زبردست دی. د هغې مطلب دا چې تقریبا هغه ډېره زیاته دوړه چې کوم دی هغه کنټرول کوي او دوړه انسان ته دننه نه پرېږدي. د دې نه علاوه بیا دې نه نور هم ښه ماسکونه شته دی په یې باندې بیا انشاءالله چېرته کې بله ویډیو جوړه کړو. تاسو کوشش کوئ چې په کوم ځای کې دوړه وي چې هلته غیر ضروري خلک یا ماشومان نه وي ولاړ. دا دوړې نه بچ کېدو ډېره زیاته اهم طریقه ده. اکثر غیر ضروري خلک یو ځای کې ولاړ وي دی هلته کار نه وي او دوړې ته چې کوم دی مخامخ کېږي او خپل صحت او ژوند چې کوم دی هغه په خطره کې اچوي. بوټي چې څومره ډېر وکرئ د بوټو پاڼې چې کوم دی دا د دوړې کنټرول کولو یو ډېره زبردست ذریعه ده. کوشش کوئ چې دوړې ځای کې ستاسو ټایم کمي په کومه علاقه کې چې دوړه وي په کوم روډ باندې چې هلته کې لاړ نه شئ یا که ځئ نو چې څومره زر تاسو هغه ځای نه فارغېدی شئ نو ستاسو صحت ته به خطره کموي. کوم کار نه چې دوړه کریټ کېږي
دوړه ته جوړېږي شي. او بل مثال چې کوم دی هغه معنی هیرو ډرن دی چې کوم دی زموږ یا د مالوچو ماشینان چې کوم دي یا د وړو ماشینان دي یا د وړو په میل کې څوک کار کوي نو هلته هم دوړې ډېرې زیاتې. نو هغه چې کوم ځای کې کوم ماشین باندې یو انسان کار کوي هلته دوړه زیاتې نو کوشش کوئ چې یو سړی ورته ډېر ټایم مه ودروئ. که تاسو سره 15 کسان کار کوي نو ګنټې لپاره یو سړي ډیوټي لګوئ. یو فایده به دی چې کسانو ته به خطره کموي. د دې نه علاوه یو ماشین راځي نیګیټیو ایر پریشر ماشین ورته وایي. تقریبا دغه شان څیز وي لکه څنګه چې زموږ د کورونو کې د اوبو کولري په ګرمۍ کې د خلکو لګولي دغه شان پکې ورته لګېدلي او کوم ځای کې چې د اوبه رابهېږي هلته به تاسو واښه غوندې لیدلي واښې پکې لګولي نو هلته کې دې د دې واښو په ځای پکې غټې فلټرې لګولي دي ته هیپا فلټر وایي. هیپا فلټر HEPA هائی ایفیشنسي فلټر دغسې څیز دی. نو هغه فلټر یې ورته لګېدلي. دغه فلټرو کمال دی چې دا دوړه د ځینه ختموي. نو که په یو ځای کې یو ماشین کار کوي یا په یو ځای کې تاسو یئ او هلته کې دوړه ډېره زیاته وي نو تاسو هلته کې هیپا فلټر او نیګیټیو پریشر ماشین لګولی شئ. د کومو مشرانو یا د خلکو چې الرجي وي یا که الرجي نه وي یاسې خپل صحت برقرار ساتل غواړي نو هغوی دپاره د کمرو فلټر یې د اوبو میلاویږي. بارونکونو کې میلاویږي. تاسو چې کوم دی علي بابا نه هم راغوستی شئ او کیدای شي زموږ ښه الکترانکس دوکانونو کې وي هغه تاسو په کمره کې کیږدئ نو ستاسو کمرې هوا به چې کوم دی هغه هر وخت صفا کوي. او دغسې بعضې ګاډو کې جاپاني ګاډو کې هم چې کوم دی د هوا فلټر میلاویږي. تاسو چې په ګاډي کې دننه ناست یئ نو تاسو چې کله AC یا پکې ولګوئ هوا به ورته فلټر کوي. تاسو چې کور کې کله هم صفایي کوئ کارپېټ صفا کوئ یا روم صفا کوئ یا که ستاسو خپل د کار ځای صفا کوئ بجای دې نه چې هلته کې جارو وهئ او وڅنډئ په کپړې باندې څه څیز وڅنډوئ نو که تاسو سره ویکیوم وي چې کوم باندې کارپېټ صفا کېږي په ویکیوم په صفایي کې دا فایده ده چې هغه دوړه ځان ته راکاږي. چې کله موږ جارو لګوو یا په کپړې باندې څه څنډو نو هغه څیز صفا کېږي نه دوړه د یو ځای نه پاسي او بل ځای ته کښېني او په دې دوران کې موږ په هغې کې ساه والو نو هغه هم زموږ د صحت دپاره ښه نه وي. همیشه کوشش کوئ چې په کوم ځای کې دوړه یا ماشینان وي نو چې هلته کې نوي ورکران راشي نوي خلک کار کوي چې هلته کې یو زوړ سوپروایزر وي او هغوی ته دا ټوله خبره کوي چې یاره دوړې نه به تاسو بچ کېږئ څنګه. چې کله هم داسې خلک وي چې هغوی دوړو ځای کې ډېر زیات کار کوي هغوی له پکار دي چې ټایم په ټایم د خپل صحت چیک اپ کوي. د پیپړو یا د ساه د ایفیشنسي او چیک اپ وړکې غوندې کې مشین میلاویږي د کرونا کې ډېرو خلکو استعمال کو. عام ډاکټر هسپتال ته لاړ شي نو که مطلب یې لګی چې پیپړو ته نقصان رسېدلي یا ته په وخت پته ولګي او نور به ځان بچ کړي. یو ډېر اهم څیز چې تاسو را شیر کوم دا دی چې پېښور او د یو څو نورو ښارونو د هوا د صفایي مونږ ته به څنګه پته لګي د امریکې MSI چې کوم دی ریل ټایم ایر کوالټي چیک ای په ټویټر باندې هر ګنټه 2 غنټې پس شایع کوي. هغوی چې کوم دی د ایر کوالټي چیک اپ دپاره مشینان لګولي دي او د هغې رزلټ چې کوم دی په ټویټر باندې شایع کوي. نو که تاسو څوک انټرسټډ یې په ګوګل کې وګورئ نو تاسو ته به پته ولګي چې پېښور د هوا کوالټي څنګه ده. اکثر ډېر زیاته خراب وي ویری انهیلدي وي اکثر او صفا خو ډېر زیاته کم وي. نو چې دا خبره زموږ په نظر کې که څوک پکې انټرسټ لري زموږ د اکثر ښارونو هواګانې چې کوم دی د ریګاړو په وجه او د نورو صنعتونو په وجه ډېرې زیاتې خرابې شوي دي. زموږ په ملک کې زما په خیال چې ښه صفا هوا به یا چې بره سیاچین او دغه طرف ته او یا په کراچۍ کې هغه هوا چې کله سمندر د طرف نه هوا راځي چې د ملک د طرف نه نه راځي ځمکې طرف نه چې داسې هوا وي چې هغه د جنوب د سمندر د طرف نه ورځ دوه وچلیږي او سمندر د طرف نه کومه هوا راځي نو هغه هوا زموږ په ملک کې زیاته صفا کېدی شي. د صفایي یو بل مثال چې کوم دی جاپان دی. هغوی خپل د پرایمري سکول د ماشومانو سکول دوران کې چې کوم دی نو هغوی ډیوټیانې لګوي او دوه درې ورځې چې کوم دی دوه ماشومان راځي وایي خپل کلاسونه صفا کوي. نو هغوی کې په ټول قوم کې صفایي ډېر عادت دی او هلته کې دوړې ډېر زیاتې کم دي ګندونه کم دي. دې په وجه باندې د عمرونه هم ډېر زیات دي. په دې چینل باندې نور ویډیوز به هم وي ستاسو صحت او سیفټي باره کې تاسو هغه هم وګورئ او د چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دې نه علاوه تاسو کمنټس وکړئ که په څه څیز خبر باندې نه یې پوه شوي یا څه ویډیو جوړول غواړئ نو پلیز دې کې کمنټ وکړئ ما ته ولیکئ انشاءالله زه به کوشش کوم او که ما نه په دې کې څه غلطي شوي نو هغه هم په کمنټ کې ما ته مینشن کړئ چې هغه غلطي زه خپله ټیک کړم او دې دعا سره رخصتوم چې الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي او الله پاک دې زموږ ملګری شي او
زموږ د ژوند او د صحت او د ښارونو او د خلکو حفاظت دې وکړي د لوی الله په امان.